د مند د پاره ام په کار دغه ده چې د خپل غیر د بچی د پاره غټه مدرسه ده په خپل غیږ کې د نن د بچی تربیت وکړي. تاسو وګورئ په واقعاتو کې راځي حضرت فروخ رضی الله تعالی عنه دا تابعی و د تابعینو په دور کې د ترکستان د جنگ اراده شروع شول. په مسجد نبوي کې اجلاس شروع دی د ترکستان د جنگ اراده ده. ټول صحابه کرام ځان تیاری نمونه لیکي تشکیل لري. یو صحابي نوم حضرت فروخ رضی الله ابو الفرخ رضی الله تعالی عنه خپل نوم ورکړي. چې رالی کور ته بیبي ته ویل چې ما خدا څه کار وکړي زه د الله جل جلاله د پاره جنګېږم. بیبي ورته فرمایي چې ای د خدای بنده زما په نس کې حمل دی زما بچی پیدا کیږي ته پر کوم زما څه زما چاته پرېږدي زه په کور کې څوک نه لرم. دی ورته فرمایي چې زه ته الله ته پرېږدم. 15,000 دینار یې ورکړله. دی ځینې روان شو. بیبي د کور په دروازه کې ورته ولاړه ده په ډکو سترګو د اوښکو ډکو سترګو باندې ورته ولاړه ده ورته ګوري چې کوم وخت د آس د پښو د خاورې ګرځونه او دوړې ورکې شوې ټک زړه او غمګین زړه راوګرځېدل راله کور ته. د اوس څخه د انتظار شېبې شروع شوې. یوه ورځ نه ده 2 ورځې نه دي هفته نه ده میاشت نه ده کال نه دي بس ته 10 کاله په دې کې تېرېږي. بچی یې راغټ کړي په 15,000 دینار باندې دې ته تعلیم او تربیت ورکړي. حتی چې د مدینې منورې غټ شیخ د ربیعه په نامه باندې جوړ شو. یو وخت ګوري ماښام د شپې پلار رالی مخستن دی د شپې ناوخته دی کور ته سپین ږیری راننوتي پر اوښ یا پر آس باندې سپور دی د زغرو کړپی سو د غشو او د نیزو کړپی سو چې ګوري هغه بچی راویښ شو. ورته ویل بابا څه کوې؟ هغه ورته ویل چې بچی وبخښه زما څه کور وکړو. دی ور ولاړ څه د ګریوان یې ونیوي چې څه کوې څنګه د بل کور ته رالې اوس وایي زما څه کور څه ورکړو. دا عجبه نه ده. هغه ورته فرمایي چې بچی ما معاف کړه زما څه کور ورکړو. د ده اوازونه مور په خونه کې بيده واغه واوردل. هغه د کلکین سره ورته وکتل چې وې کتل هغه ابو الفرخ دی چې په ځواني کې دی رخصت کړی و. هغه د رخصت دو وخت را پیاد شو. هغه دې ته د دینار ورکول وخت را پیاد سترګې د وښکې ډکې شولې او ورته ویل چې ای بچی پرېږده دا دې بابا دی دا دې بابا دی پرېږده. سبحان الله. نه پلار خبر دی چې دا زما بچی دی نه بچی خبر دی چې دا زما بابا دی. بچی فوراً په غاړه کې پر غاړه باندې وګرځېدی لاسونه په غاړه باندې ورواچول او په پښو کې ورته وتی چې بابا ما معاف کړه ما معاف کړه زه ما په غواړم ماته نه پیژندلې. بیا دا کیسې شروع شوې. هغه د پردیسي کیسې شروع شوې چې چیرې ولاړ چې په دغه حال کې سهار شو. سهار چې ابو الفرخ لاړې مسجد نبوي کې لمونځ وسو خو بچی په رڼا کې نه دی للی لمونځ چې وسو د لمانځه څخه بعد د حدیث یو غټ درس ولګېدی په زرګونو انسانانو ورته ناست یو ښایسته نوجوان ښایسته عالم دی هغه دا حدیث درسوي چې کوم حدیث درسو د ابو الفرخ ورته یو څنګ ته یو سړی ناست دی هغه ته فرمایي چې دغه ځوان څوک دی؟ هغه ورته دا ربیعه دی ته نه پېژنې ته د مدینې منورې نه یې داسې ورته وخشمېري ورته په غوسه سو ته د مدینې منورې نه یې ته دا نه پېژنې؟ هغه ورته نه زه مسافر وم دا نه پېژنم. ول د پلار نوم یې څه دی؟ عام طور د عربو د عادت و چې دی چا نوم بیا اخسي د پلار نوم یې هم ورسره اخسي. هغه ورته د پلار نوم یې ابو الفرخ هغه د 10 کاله کېږي چې ورک و. د ده د سترګو اوښکې راتوی کې چې هغه خو زه یم زه یې پلار یم. کور ته چې راغلی خپلې مېرمن دې ته وایي چې تا هغه ما چې تا ته 15,000 دینار درکړي تا پر چیش باندې مصرف کړه. د ولتانون په مسجد نبوي کې د هغه اثرات نه ولیدل د هغه مصرف تا نه ولیدی. هغه ورته بالکل مې ولید الله دې تا ته جنت الفردوس درکړي. که چېرې زما په یوه لاس کې دا ټوله دنیا راکښې دی په یوه لاس په بل اړخ کې زما دغه زوی وي زما دې په ذات خدای قسم دا ټوله دنیا به د زوی دپاره قربان کړم. هغسې مندې داسې تربیت کوي. نن مندې په خپل غیږ کې د بچي کم تربیت کړی دی خود به دغه بچی بیا د سبا د دې بې قدرې کوي. لومړی مور خپل بچي ته څه ورښول دي؟ نه کلمه ورښي نه شی ورښي اول له واله ښکنځلې ورښي. پلار یې څه ورښي؟ د پلار تعلیم به خپل بچي په حق کې څه دی؟ ټلیفون ورښکاره کړه گیم ورته راوله ویډیو ورته ورکړه. افسوس پر موږ باندې افسوس پر موږ باندې. حضرت ابو اسحاق اصفهاني رضی الله تعالی عنه رحمه الله دا یو ډېر عالم بزرګ عالم تیر شوی دی. د عادت مبارک و د خپل مور پلار به ډېر زیات خدمت کوي. هغه پښې به ورکښې کړلې د ماښام مخصن د لمانځه وروسته چې وکښې به یې کړلې اخر به ولاړې رخصت به ځینې واخلي. مور به ورته وویل چې بچې ولاړ شه زه بېدېږم. یو وخت ابو اسحاق رحمه الله د مور پلار پښې وردباوي او وکښې کاږي. دا حدیث ورپیاسو چې ان الجنه تحت اقدام الامهات چې جنت خو د مور پلار دغه قدمو لاندې دي. مرره ولاړ شه د خپله ژیره مبارکه د مور پلار پر پښو باندې ومږل چې ټوله ګرځونه ځین صفا کړه. د خدا کار وکړي دومره هېڅ نه ده بللي ولاړې بېده سو.
سهار چې د حدیث او درس رالی شاګردان کې شاګرد وایي استاد محترم اجازه دی خبر وکم هغه ته یو بالکل یې وکړ څه وایي دی ورته فرمایي چې استاد محترم عجيبه مې په خوب لیدل یو داسې باغ کې روان وي داسې ګڼ باغ چې دا اوس زما سترګو هغه باغ لیدلی نه و نه زما په دماغ کې هغه رقم راګرځېدلی و ګڼ د میوو څخه ډک باغ و په هغه کې تا چل قدمې کول او ستا فی لحیتک الجواهر والیواقیت ستا پر زړه کې ما جوهرات ملغلرې او غمیان د یاقوتو د زمرد ته مې ولیدل د ده د سترګو څخه اوښکې رالې چې دغه چې کوم ته وایه دا بالکل پر حق وایه ما د مور و پلار خدمت وکړي ما دا وایي چې ان الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور و پلار د پښو لاندې دی هغه جنت کې هغه دی الحمدلله زه روان وم او پاتې څه هغه چې ته وایې ستا به ژړې کې ملغلرې برېښېدلې هغه دا الله اکبر چې ما بار بېګا ماښام د مور و پلار په پښو باندې خپله ژیره ورتېره کړل هغه زما ژیره ټوله د ملغلرو څخه ډکه شول او الله جل جلاله ماته دا راوسوه دا راوښوله چې دغه د مور و پلار په پښو باندې پراته ګرځونه دا یاقوت او زمرد دي سبحان الله سبحان الله دا یاقوت او زمرد دي د دې مور و پلار قدر وکړي د دې هستۍ عزت وکړي دا بې عزته مه پرېږدئ ای د وخت زمانې نوجوانانو ای د معاشرې نوجوانانو د خدای لپاره د دې قدر وکړي د دې عزت وکړي د مغرب د اثر څخه موږ متاثره کېږي لعنت دې پر نظام د مغرب باندې وي د خدای بنده ته څنګه د مغرب څخه دومره زیات متاثره یې ته مغرب څخه ولې متاثره کېږې دغه مور و پلار ستا لپاره هستي ده ته دا مه وایه چې زه نن څه ګټم څه کور ته راوړم څه په بچیانو باندې خورم دا زما کمال دي دا د مور و پلار د دعاو کمال دي دا چې د شپې پر اړخ باندې اوړي هم دا وایي چې ای الله زما د بچي د خیر وي ای الله زما بچي ته فراخ رزق ورکړې ای الله زما د بچي حفاظت وکړې ای الله دشمنان پر ړانده وکانه کې دا چې د شپې په تهجد کې راکښېني هم دغه دعا کوي که لمانځه کې خپل لاسونه لپه کوي الله ته هم دا دعا وکړي خپل ځان نیت د بچو په غم کې دي بچی پر تا باندې افسوس وي حضرت قطب الدین بختیار رحمه الله دا د مور زوی و یو زوی و مور راولاړه سوه د خپل بچی واستوي مدرسې ته د حفظ دپاره داخل کړي کوچنی وړوکی ماشوم و غرمه چې کور ته رالي مور ته وایي چې مورې ما ته ډوډۍ راکړه هغه ورته ویل بچی نن خو دې دا ویل سبا دا ونه وایه ته خو د قرآن حافظ یې سبحان الله مور چې مور هغه دا رقم عقیده د الله جل جلاله د پاره ور جوړي چې پر الله باندې د زما د بچي دا رقم یقین راسي دا رقم ګمان راسي او دا رقم ور باندې یقین سي حضرت قطب الدین بختیار خپل مور وایي چې بچي نو خو دی ویل سبا مو وای دا رقم هغه مور څنګه وای مور ته وای چې ورسره مسله را واخته لږه واره کړ بچي چې مسله را واخته بل لسنه ور وشو چې دا رقم لاسونه لپی کاو دا وای چې الا ما ته روټي را کما د ډوډۍ را کزه ورځم بچي په خپل نازک زبان باندې دغه وای مور په ورن لاړه پټه الته د بخې باندې کوي ډوډۍ ژر په بخا کې توده ډوډۍ په بسرو کې کښښو کوم وخت چې بچي د لور سره بتابه په دعا کې الله ته وجړ چې الله ما ته ډوډۍ راکړه ورځم مور نه راکړه چې ورس الله ته ډوډۍ راکړه په بسرو کې ګرمه پرته دا رقم معمولی ور جوړ کې روزانه ودا بچي دا رقم دعا غوښته مور به ډوډۍ په خا کې فضایي کې کښښو یو وخت مور قربانه کړکړه د غرمه دی رالی چې وګتن مور نسته هماغه سي مسله واره کړل الله تعالی په پورته کې چې الله ما ته ډوډۍ راکړه مور چې الته وکتل چې زما د بچي د مدرسې د چټي وخت دی غرمه سوله په تلوار باندې راووتل چې دا به دې پوسو چې زما بچي به اوس بيدي یا به د لوړ څخه به تابي الله تعالی سره پورته چې اے الله دا ستاسو د عزت مسله ده پر تا باندې د اعتماد مسله ده اے الله پر تا باندې زما د بچي اعتماد کم نسی اے الله مخکې خو ما ورکول زما د محبت مسله اے الله نن ستاسو د ربوبیت مسله ده پر تا باندې اعتماد کم نسی اے الله تخپل خدای ښکارا کړي مور سرازي حضرت قطب الدین چې د دې بچي د هغه بيدري په آرام خوب باندې مور ډېر په افسوس باندې راپورته کې پر خپل سینه باندې ونیوي چې بچي ما ماپ کته بنن ورژي بده سوی سبلا واخم بچي ته چې مور چیرې زه ورژي بده سم ما خو هغه رقم الله ته خاص وکي الله ما ته داسې ډوډۍ راکړي چې ما پر بنځه کال چې ما ته شوجو قسم دې مې په خدای کما ته دا رقم په ډوډۍ کې خوانې دلی لکنه تاسو وګورئ مور د خپل بچي داسې تربيت کوي مور بچي داسې یقین ور جوړي مور تاسو یقین ټول اول سره پر بابا پر جیب باندې کو د ورور پر جیب باندې کو نو مور او پلار ته پکار دار چې خپل اولاد داسې تربيت وکي په خپل غیږ کې د کلمه وروشي په خپل غیږ کې د الله وروشي په خپل غیږ کې د الله رسول وروشي پر بندگانو باندې اعتماد نور جوړ کړي او دغه بچو د فاره پکار دار زه خو دې ته وصیت کوم چې روزانه خپل مور ته د رحمت په نظر باندې ګوري ما مخکې رته چې نبی عليه الصلاه والسلام وايي ما من ولد بار ينظر الى والديه نظره الرحمه الا كتب الله له بكل نظره حجه مبروره قال ان نظر كل يوم 100 مره قال نعم الله اكبر واطيع
کوم نیک بچی چې د خپل مور او پلار ته د محبت او احترام په نظر سره وګوري نو الله دته د دې کتلو په یواز باندې د یو نفل حج ثواب ورکړي. صحابه کرام د نبی علیه الصلاه والسلام څخه عرض کړي اے الله که څوم دغه سړی په خپل په یو ورځ کې مور ته سل واره ګوري دا الله رسول وایي وو بالکل دغه رقم ده. که په خپل مور او پلار ته په ورځ کې سل واره ګوري الله جل جلاله به دته دغه غونډه ثواب ورکړي. د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې النظر الى الوالد عباده والنظر الى الكعبه عباده. مور پلار ته کتل عبادت دی او کعبه شریف ته کتل عبادت دی. نن د بدر مرکز مر ځوانان دغه عبادت په عذاب باندې بدل کړی دي. الله جل جلاله دې زموږ معاشره را اصلاح کړي. الله دې زموږ ځوانان را اصلاح کړي. الله جل جلاله دې هر بچی ته دغه عظیم نعمت چې مور پلار دې د دې قدر او دغه رقم عزت کول توفیق ورکړي.